سنمه چې راځي په لار د زلفو او کنه مال راوړه خوشبوې د یار د زلفو واجبه په کوم وخت چې به د یار دیدن ته لاړمه او کنه یار به جوړ کو سمدستي سینګار د زلفو زه رضا غمګین د دار په سر ولاړ یم مکوه یار کپن را لګنډي په تار د زلفو حد دی جی حد د بڼو لاندې په چل چل سمرا مزه وه پکې ما به کتل تا به خندل سمرا مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل سمرا مزه وه پکې ما به کتل تا به خندل سمرا مزه وه پکې د لویې لارې هغه ګرتو تبه و ختمه د لوی لارې هغه ګرتو تبه و ختمه د لویې لارې هغه ګرتو تبه و ختمه ما به سنډل تا به خوړل څومره مزه وه پکې ما به سنډل تا به خوړل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې تا به کتل ما به خندل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې او ماشوم مو سره بتلم ماماګانو کرا او ماشوم مور سره بتلم ماماګانو کرا ماشوم مو سره بتلم ماماګانو کرا هغوی به مونږ کره راتلل څومره مزه وه پکې هغوی به مونږ کره راتلل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې ما به کتل تا به خندل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې او بلال وی ستړی شوم پوزې له راغلی یما او زه ویم ستړی شوم پوزې له راغلی یما او ته چې وې ستړی شوم پوزې له راغلی یما وخته راوګرځه یو ځل څومره مزه وه پکې وخته راوګرځه یو ځل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې ما به کتل تا به خندل څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه زم دا تا به ولې کتل او دې به خندل ول یار هغه وخت کې مینه او محبت دي دا لا څنګه مینه وه پخوانی وخت عجیبه خبره پخوانی وخت ساده و اوس خلک هوښیار شو یار دا هوښیار شو نو کمقل شو نو دا کتلې بیا ولې دا دې سوچ کې مې کتلې وه ته ولې دې ته خندل ولې مینه وه که دا څنګه مینه وه دا ګوره هغه وخت کې دا مینه ډېره زیاته خوږه شوې وه بغیر د پیسو مینه وه نن سبا خو چې دی پیسه راغله نو هغه مینه او محبت ختم یاره دا خبره خو دې سزا یې اتفاق زه کوم په الله یقین وکړه نن سبا هغه پر دې خو څه پرېښو خپل هم هغه خپل پرېښودل ولې چې غریبانان شي نو بیا پرېږدي که نه او چې کله هغه دغه دې پسې مصره یاده شوه که نه وایي چې دولت راشي عزت راشي نو کو سړی خر وي په جرګو بللی شي نه او وایي خدایه هغه مالدار مې مه کړې نو چې د دولت دپاره دین ایمان پرېږدي نه او د پښتون یو زوی سم لښکر وینو دا بعضې د قام نوم شرم وینه نو زه دا خبره کومه چې دې دا حقیقت خبره چې پخوا به دا وه چې غریبي وه خو لکه خپل به خپل نه پرېښودل مینه او محبت په زړه نه به نن هغه وخت راغی که تا سره پیسه وي خپل دې هم ډېر دي دوستان دې هم ډېر دي یاران دې هم ډېر دي خو که نه پیسه سره نه وه نږدې خپل بدي وایي لرې که مړه صبرانه غواړي څه بې غیرت لرې هغه له جرګو سړی وي که نه خو هغه ولې هغه سره پیسې نشته نو هغه نه پوهېږي یا قمقل هم دی په خبره هم نه پوهېږي نو زه یم چې الله تعالی یې دې خلکو ته نیک هدایت نصیب کړي چې بی په پیسه کې هېڅ هم نشته په پیسه سم نه کېږي نو زموږ اوس هم هغه شانتې ساده زړونه دي او ساده وخت انشاءالله هغه به مونږ نه هېرو همداسې به ساتو کې مینه محبت ته پیسه انشاءالله محبت ته مخکې کړی نو زه خو دا خبره کوم چې پیسه هېڅ شی نه دی ولې انسانیت هغه رحمان وایي که نه انسانیت څه په دولت نه دی رحمان عبود کو جوړ کړي د سرو زرو انسان نه دی نو زه دا خبره کوم چې د انسان قیمت نشته ولې چې الله تعالی د خپل انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو موږ له پکار چې د انسان قدر وکړو او د انسان عزت وکړو ولې دا پیسه تلونکی راتلونکی څیز دی او انسان چې لاړ شي بیا نه راځي نو مینهوالو دغه شان چې دی نو مینه محبت خپلو کې ساتئ او پیسه چې دی وروسته کوي
پیسې هم ټیک ده، پیسې هم خپل ځای لري، خو هغه دومره ځای نه لري چې تاسو پې خپلې رشتې چې دی هغه ختمې کړئ. خپلو سره مینه او محبت ساتئ او تعلق ساتئ. نو تاسو چې کله تعلق ساتئ نو دې سبا رشتې برقراره وي. او دا زمونږ یو معمولي غونډه کې میسج تاسو وګڼئ، ځکه چې 2022 شروع شو نو دا تاسو ته موږ یو میسج درکړو، هر یو ورور ته، هر یو خپل ته، هر یو رشتهدار ته، هر یو پښتون ته چې خپلو کې مهرباني وکړئ، اتفاق او مینه او محبت پیدا کړئ. او پیسه کې هېڅ هم نشته. څه چې دي هغه د انسانیت په زړه کې دي، انسان په خوشحالولو کې دي. او الله پاک وایي چې انسان خوشحاله کړه، د انسان زړه خوشحاله کړه، زه دې خوشحاله کړم. نو دا زه یو خواست کوم د خپلو ټولو وروڼو ته او خپلو رشتهدارانو، څومره چې دا هر چا رشتهداران دي زمونږ یې، د نورو دي، الله یې زمونږ ټول ته له سره زمونږ هدایت نصیب کړي. نو یو بل سره مینه او اتفاق او محبت پیدا کړئ وروڼو. ولې دنیا فاني ده، زندګي فاني ده. انشاءالله په دې باندې به موږ هم عمل کوو او تاسو هم پکار دې باندې موږ سره اتفاق وکړئ او دې باندې عمل وکړئ. او زمونږ طرفه السلام علیکم او الله هم آباد او خوشحاله ساته. تاسو لپاره موږ دا پیش کړو. چینل د سره سبسکرایب کړئ لازمي او مخکې شیر کړئ او بیا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ملاویږو. د لوی الله په امان.